ملګرو ملتونو د طالبانو هغه پریکړه غندلې چې په افغانستان کې د یاد دفتر پر ښځینه کارکوونکو بندیز اعلان کړی دی. وروسته له هغې چې طالبانو په ننګرهار کې میرمنو ته د یوناما دفتر ته د تلو اجازه ورنکړه، په غبرګون کې ملګرو ملتونو د سې شنبې په ورځ خپلو نږدې 3.5 کارکوونکو ته امر وکړ چې تر 2 ورځو پورې د خپلو دفترونو ته نه ځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د پولینډ مرکز وارسا ته ولاړ او هلته د اوکرایني کډوالو سره ولیدل. په زرګونو اوکراینیان په خپل هیواد د روسیې د یرغل له وجې نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي چې پکې پولینډ هم شامل دی. او د هند پولیسو په یو معبد کې د یوې مېرمنې د قرباني کولو په تور 15 کسان نیولي دي. د شانتي په نوم 64 کلنه ښځه په 2019 کال کې په معبد کې دننه وژل شوې وه. پولیسو تېره ورځ تورن کسان ونیول.